ګرانو هیوادوالو اختر مو مبارک شه. طاعت او عبادات مو قبول شه. روژې، زکاتونه، نفلونه، تراویح، قیام اللیل، ټول عبادتونه دی ستاسو نه الله جل جلاله قبول کړي. دا د خوشحالۍ ورځ ده الحمدلله چې موږ تاسو د خپلو نیکو اعمالو په آخر کې دغه خوشحالي کوو او دغه کوچني اختر ورځ یو د بل سره لمانځو. راځئ چې همدغه روحاني حالت باندې مخکې ولاړ شو او خپلو زړونو ته اجازه ورنکړو چې حسد، کینه، کرکه او نور قلبي امراض پکې ځای پیدا کړي. راځئ چې په مینه په محبت سره یو د بل سره ژوند وکړو. ژوند ډېر مختصر دی، الله ته ورکړل کېږي. الله زموږ تاسو ټولې ورځې اخترونه کړي. السلام علیکم ورحمة الله. نتعيد فيه مع الأحباب أهلا